پرواز له نن سبا د مونږ خپه پښتونخوا چې کومې حجرې سیستم ده دا مکمل خلی وي دې بره کې خو یو شعر راته ډالۍ کړه. بالکل دا وخت چې کوم هنر غواړي د ژوند د تېرولو مونږ سترګې پټول زده کړو که خوله راټولول اټک کې د کابل سیند ته د شګو بند تړل دي دی وخت کې دا مثال دی پښتانه راټولول. اټک کې د کابل سیند ته د شګو بند تړل دي دی وخت کې دا مثال دی پښتانه راټولول. بابا تا چې ملاس په سترګو ایښي وو په ښار کې د خلکو نن د خدای له کوره څه راټولول. دی پاکې آینې کله دروغ چاته ویلي چې تا پکې خواره واره ویښته راټولول. د هورې د امیل غمي په لاره کې پراته وو خو مونږ جنتیانو خلکو نه راټولول. د هورې د امیل غمي په لاره کې پراته وو خو مونږ جنتیانو خلکو نه راټولول. او شعر واوره ماښام چې به دی ښار کې ژرندې ودرېدې پروازه نو مونږ به هغه توی شوي وړه راټولول. په کلي کور کې د جرګې او د لارې یو سړی وي خبرې ډېر سړي کوي خو د کار یو سړی وي. په خاندان کې د زامن او لمسي ډېر پاتې شي خو چې ځای نیسي د نیکه یا د پلار یو سړی وي. حجره کې 200 کسان وي په یو کلي کې خو چې ورسره وي د خبرو اختیار یو سړی وي. جومات کې هر سړی په بل پسې کتار جوړوي خو د دې ټولو کتارونو سردار یو سړی وي. یو مداري وي او ټول ښار تماشې له راشي ګنې په منځ کې یو نولې وي یو مار یو سړی وي. حقیقت دی بالکل. د یو سړي په سر د ډېرو خلکو کار روان وي دکان له ډېر خلک راځي دکاندار یو سړی وي. مونږ د خلکو په شان ځان له نه ګرځو خو چېرته په سلو کې زمونږ د معیار یو سړی وي. حجر اسود پروازه هر یو کاڼی نشي کېدی سرونه ډېر وي خو لایق ته د استار یو سړی وي.